چې کوم خلق دی رسول الله د صحابه و توهین کوي، د امهات المؤمنین و توهین و سپکاوی کوي، خوراک ورسره کول له خنزیر سره خوراک ده. قاري صاحب محترم، یو دوې پوښتنې مې لرلې. اوله پوښتنه دا چې زه خپله مسافر یم په عراق کې، او دا تقریبا یو ساعت مخکې مې د یو مولوي صاحب بیان واورېدو. هغه دا خبره وکړه چې مقصد د شیعو سره یو ځای د ډوډۍ خوړل دا مقصد جواز نه لري. یوه دا پوښتنه، او بله دا پوښتنه له اشناسي دلته ما سره یو بل اشناسي د تا په مور باندې چې شپه ورځ څوک لعنت وایي، ته خوراک ورسره کوې؟ بیخي نه. د تا مور ته چې څوک زانیه وایي العیاذ بالله، ته خوراک ورسره کوې؟ قاري صاحب زه تا ډېر لایفونو ته راځم او ډېرې ویډیوګانې دې ګورم. د هر شی ما لکه ما خپل ځان ګوښه کړی، یوې خواته کړی مې دی، خو داسې بعضې داسې ملګري دي چې هغوی همدا چلن ورسره کوي. پوښتنه چې مې له تا وکړه د زړه سره دا د دلته چې دا 400 مسلمانان دي چې هر څومره دي د دې دپاره د تا پلار ته چې څوک مرتد و کافر و لعنت ورباندې ووایي، ته له هغې سره خوراک کوې؟ نه کوې. نو یو څوک چې د رسول الله عزت ته بد و رد و لعنت و کافر صحابه وته بیا له دې سره خوراک یعنې څنګه مو دا زړه غواړي؟ هیڅ په هیڅ شکل د اشکالو چې کوم خلق د رسول الله د صحابه و توهین کوي، د امهات المؤمنین و توهین و سپکاوی کوي، خوراک ورسره کول له خنزیر سره خوراک ده. استغفر الله. صحیح ده؟ پوه شوم قاري صاحب، قربان شوم. او بله پوښتنه دا قاري صاحب، دلته موږ ملګري دي همدلته نږدې دي موږ سره، خو هغوی جومات ته چې ځي بیا دا خبره کوي چې د جمعې لمانځه ته چې موږ کله جومات ته ځو هلته پولیس ولاړ وي، بیا دوی ته دا خطر ده هغوی نسي. نو دوی وایي چې زه تقریبا دا 3 جمعې تقریبا 4 جمعې جومات ته نه یم تللی مسجد ته. د هغوی دپاره که یو ځواب پرېږدي راته. اول خو داسې ځای د کار نه کوي، بل ځای د کار ولټي چې د جمعې لمونځ هم ورسره وکړي، د جمعې لمونځ هم ورسره وکړي. د کار دپاره لمونځ مه پرېږدئ، د لمانځه دپاره کار پرېږدئ. داسې ځای کار وکړئ چې مو عبادت هم وکړي، ځکه عبادت او لمونځ حق د الله مخکې کړی. کله چې مو د الله جل وعلا حق د خپل ځانو له حق نه مخکې کړل، نو رب العالمین جل وعلا به تاسې ته رزق را مخکې کړي، په رزق کې به برکت درته را مخکې کړي، په رزق کې به خوشحالیانې، په ژوند کې به خوشحالیانې درته را مخکې کړي. او کله چې مو د الله عبادت وروسته کړل، شاته مو کړل، نو په رزق کې به برکت هم درته شاته وي، په ژوند کې به خوشحالي هم درنه شاته وي. عبادت مخکې کړئ د زړه سرونو مخکې پس، یعنې څنګه یې مخکې کړئ چې کار و بل درته راغلل، یا الله حق مخکې کړئ، یعنې مخکې ادا کړه، وخت ورکړه. رب العالمین جل وعلا تا سره د رزق وعده او د هر څه وعده یې در سره کړي. یو آیات شریف به درته وایم چې زړه مو ورباندې مطمئن شي. الله جل وعلا رسول الله ته وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم، دا د سورة الطه 14 سپارې اخیری آیاتونه دي. سورة الطه اخیری آیاتونه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په دې آیات کې فقط یوه نقطه درته په ګوته کومه چې دا زړونه مو ورباندې خوشحاله سي. څه شی؟ زړونه مو ورباندې خوشحاله سي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ټول مؤمنان راته متوجه سي. والله دغه یو آیات به مو په ژوند کې تغییر درکړي. دغه یو آیات به تاسو ته په رب جل وعلا بروسه او توکل اعتماد به مو ورباندې زیات سي. وأمر حکم وکړه، امر وکړه، اهلک خپلو بچو ته دي، ښځې ته دي، اولادو ته دي، ورونو ته دي، ملګرو ته دي، شاوخوا چې څونه دي تا تر لاس لاندې خلق دي، بصلاتې په لمانځه سره حکم ورته وکړه. واصطبر علیها، او خپل هم پابندي کوه د دې لمانځه، په پابندي سره لمونځ کوه. لا نسألک رزقا، ته د رزق ذموار نه یې. یعنی د آیات ترجمه داسې ده چې موږ الله رب العالمین وایي له تا نه رزق زه نه غواړم، موږ له تا نه رزق نه غواړو. یعنی مطلب یې دا نه ده چې ته ځان ته رزق پخپله ورکوې، نه، مطلب یې دا ده چې د رزق پیدا کوونکی ذمواري د تا پر غاړه باندې نه ده. ای د ما پیغمبره، د رزق ذموار د څوک ده؟ نحن نرزقک. رب وایو چې د رزق ذموار د زه یم، زه رزق درکوم. یو عجیبه خبره دلته، یعنی د کار په خاطر لمونځ مه پرېږده،
د کار په خاطر باندې جماعت مه پرېږده، د دوکانداري په خاطر دی جماعت مه پرېږده چې ګراک به مې رانه لاړ شي، رزق به مې بل چیرې لاړ شي. نه کوم رزق چې رب العالمین تا ته لیکلی ده د هغه رزق ذمهوار دی الله ده. ته د رزق ذمهوار دا تاسې اوس کومې هلې ځلې کوې، یوې خوا ته ځې مزدوري کوې کار کوې، دا ته هغه اسباب په لارې باندې اچوې، دا هغه ته خپل بندګي کوشش کوې، لیکن د رزق ذمهوار دی ته نه یې. د رزق ذمهوار دی رب العالمین جل وعلا ده. په هیڅ بهانه باندې د الله جل وعلا حق مه شاته کوه. که دې چیرې خدای مه کړه د الله حق دې شاته کړل، نو بیا به د دې ژوند خوشحالیانې په رزق برکات وغیره وغیره دا به دې ټول شاته یې، وروسته به یې درنه. نو کوشش وکړئ لمونځ مخکې کړه تر هر څه. کله چې الله اکبر وخت درته راغلل، زه یو اسانه معنا د دې الله اکبر درته کوم. د وخت د لمانځه درته راغلل خو الله اکبر اذان درته کېږي، یا موبایل کې یا په مسجد کې یا په بل ځای کې. معنا یې څه شی ده؟ الله اکبر. ای انسانه کمپنۍ والا یې، الله اکبر. الله ډېر لوی دی تا تر دې کمپنۍ. کمپنۍ ته دې 4 ساعته وخت ورکړی، اوس یې رب ته 15 دقیقې وخت ورکړی. ای مزدورکاره، ای موټروانه، ای بل ځای کوم کار چې تا ته لوی ښکاره کېږي، له هغه نه لوی الله ده. د هغه رب عبادت ته وخت ورکړه، حق ته وخت ورکړه چې هغه لوی عظیم رب تا ته د دنیا دا لوی کارونه درته اسانه کړي. نو عبادت ته بهانې مه جوړویه. سبحان الله، پیغمبر علیه السلام بس ستړی ستومانه راغله له سفر نه، له جهاد نه. بلال رضی الله عنه ته بې اواز وکړل، وایي ای بلاله ارحنا بالصلاه، موږ ته هوسایي په لمانځه کې راکړه. موږ لمونځ پرېږدو، وایي ستړي یو. او رسول الله او صحابه و به ځان هوسا کول په څه شي سره؟ په لمانځه سره. اله العالمین دې موږ تاسو عبادت کوونکي د خپل ځان جوړ کړي. د رب جل وعلا عبادت کوونکي مو د رب جوړ کړي.